د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د چا بچی قرآن یاد ک د قیامت پر ورځ به د هغې د مور او پلار دستاربندي کېږي. او ډېر عظیم الشانه دستاربندي، ډېره لویه دستاربندي، ټول اولین او آخرین به جمع وي، انبیا، صحابه، د ټولو امتونو صلحا، او د حافظ قرآن د مور او پلار په سر باندې به تاج ایښودی کېږي. دا زه نه وایم، دا د الله پاک رسول وي صلی الله علیه وسلم. البس والداه تاجا یوم القیامه، او تاج به داسې تاج نه وي د هغې هر ملغلرې به دومره زیات چمک دمک لري، دومره به پرې کیدونکې وي، دومره به ښایسته وي، او دومره به د هغې رڼا او برېښنا وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې لکه د انور په یو کوټه کې رابند کې د هغې چې څومره رڼا برېښنا د هغې هغه چمک دمک وي، د حافظ قرآن د مور او پلار په سر باندې چې کوم تاج د قیامت پر ورځ ایښودی کېږي د هغې چمک دمک، د هغې ښایست، د هغې رڼا به د دې نه هم زیات دی. الله دې دې ته نصیب کړي. او یوازې دا نه، ما دې ټول خاندان له مبارکي ولې ورکړه، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ارشاد دا دی چې د قیامت پر ورځ به حافظ قرآن خپل د خاندان هغه 10 کسان چې کوم په جنت کې د داخلي مستحق نه وي مسلمانان، مؤمنان، لیکن مونږ او تاسو ټول ګناهګار یو، الله دې مونږ ټول وبخي. خپل د ګناهونو په وجه په جنت کې د داخلي مستحق نه وي، د حافظ قرآن ته به وویلی شي چې ته د چا سفارش کوي، اگر چې هغې دپاره د جهنم فیصله شوې ده، لیکن ستا په سفارش سره به مونږ د هغې ټول ګناهونه، ټول جرایم معاف کو، او ستا په سفارش سره به جنت ته بوځو. ته د 10 کسانو انتخاب وکړه، ځکه ما د خاندان له مبارکي ورکړې ده. پته نشته دا قرآن د چا په نوم راوځي، دا خسانې د چا په نوم راوځي د قیامت په ورځ. او دا د حافظ قرآن کوټه ده، د دې خو خپل مقام دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي دې ته خو به د قیامت پر ورځ ویل کېږي رتل ورتقي، د قرآن کریم تلاوت کوه او د جنت په مراتبو او د جنت په درجاتو په باره خیجه چې کوم ځای کې د ختم که هغه ستا مقام دی. او د دې د سفارش په برکت سره به 10 کسان د خاندان د دې په سفارش جنت ته ځي، د هر حافظ قرآن. دا د الله تبارک وتعالی د کتاب عظمت ته او د هغې اعزاز دی. دا د دې کوټه ده، د حافظ قرآن کوټه ده. د خلکو کوټې وي که نه، په دنیا کې په ادارو کې د نوکرۍ یا د داخلي د هغې دپاره د چا خو استحقاق وي، استحقاق چې بھئی زما کوالیفیکیشن دا دی، زما اهلیت دا دی، زما صلاحیت دا دی، زما سی وی دا ده، د هغې په بنیاد باندې یا د دې منصب اهلم یا د دې نوکرۍ اهلم یا په دې ادارې کې د داخلي اهلم. کله خو داسې وي او کله داسې وي چې د چا کوټه وي. که ستاسو خیر دا قبایلي علاقې خلکو د په دې میډیکل کالجونو کې، انجینیرنګ کالجونو کې، مختلفو ادارو کې د کوټې وي چې بھئی د قبایلو دومره کوټه ده، نو هلته د ښار بچې د هغې به صلاحیت او قابلیت اعلی وي، خو هغه به په میرټ نه راغلی، د هغې نه د کمو نمبرو حاصلولو والا یو بچې هغه به د قبایلو نه د کوټې په بنیاد راشي. کېږي داسې که نه کېږي؟ نو کله خو اهلیت او صلاحیت وي خپل ذاتي، او کله بیا سفارش په کار راځي، کله کوټه په کار راځي. نو مونږ او تاسو چې کومه زمونږ سی وي ده، کومه زمونږ کړه وړه دي، کوم زمونږ ریکارډ تیاریږي، کرامن کاتبین دی په دې اوږو ناست دي، زمونږ او ستاسو دا ټول د ورځې شپې دا ټول اعمال لیکي.
آیا خپل د کړو او خپل د کارکردګۍ او خپل د اعمالو په بنیاد باندې څوک دا دعوه کولی شي چې زه جنت کې د داخلي مستحق یم؟ زه خو نشم کولی چې خپل د کارکردګۍ په بنیاد زما چې کوم عمل دی د هغې په بنیاد زه د دې دعوې اهل نه یم چې زه د هغې په وجه باندې زما دا کارکردګي دا مې اهلیت دی، دا مې صلاحیت دی، د دې په بنیاد زه په جنت کې د داخلي مستحق یم. زه خو دا دعوه نشم کولی او زما خیال په دې مجلس کې موجود یو کس هم دا دعوه نشي کولی. جی خدا الله تبارک وتعالی فضل، دا الله تبارک وتعالی کرم، دا الله تبارک وتعالی مهرباني. مونږ ټول د الله د کرم او د مهربانۍ سوال کوو چې خدایا خپل په کرم، خپل په مهربانۍ، خپل په فضل مونږ وبخې. کني نو مونږ خپل د اعمالو په بنیاد او خپل د کارکردګۍ په بنیاد ستا د انعام مستحق نه یو. او داسې وخت کې بیا ما تاسو ته وایي چې سفارش او کوټه خلک دام لټوي که نه؟ چېرته څوک یاره د چا سفارش میلو شي، یاره د چا کوټه وي، خپل په کوټه کې مونږ واچوي. جی خلک داسې کوي که نه؟ نو زه یم ځان له د کوټو غم وکوئ. کوټو مونږ او تاسو خپل د صلاحیت او خپل اهلیت او خپل د اعمالو په بنیاد باندې ګوره ډېر زیات کمزوري یو. دا حافظ قرآن به د 10 کسانو سفارش کوي. ځان له داسې سفارشیانو ګورئ، هغه کوټې کې خپل نوم واچوئ، خپل د بچو فکر وکئ او خپل د آخرت فکر وکئ چې زه خو خپل د کارکردګۍ او د اعمالو په بنیاد د دې استحقاق نه لرم. زه یو بچی د الله د کتاب حافظ جوړوم او زما به دا کوشش وي چې الله دې هغه صالحه کي، د هغې ژوند دې ښایسته ژوند تیر شي، د مسلمانۍ ژوند، او کېدی شي الله تبارک وتعالی د هغې په سفارش مې وبخي. د دې حافظ قرآن د حفظ قرآن په برکت سره ما الله پاک وبخي. نو موږ له درې خبرې فکر هم پکار. بهرحال ډېره د خوشحالۍ خبره ده. مونږ او تاسو الحمدلله ثم الحمدلله په قرآن کریم باندې ایمان دی، شکر دی. مونږ د قرآن کریم یوازې عزت او عظمت په زړه کې نه دی، بلکې مونږ کوشش هم دا کوو د الله نه توفیق هم غواړو، د قرآن پاک تلاوت هم کوو. الله دې مونږ ټولو ته نصیب کړي. دا قرآن یادول یا د قرآن تلاوت یو خدا د مسلمانۍ تقاضا ده، ځکه چې د الله کتاب دی او زما ستا د هدایت دپاره الله پاک را لېږلی دی. بل د قرآن کریم یادول، د قرآن کریم تلاوت دا ډېر لوی مقام او ډېر لوی فضیلت لري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کوم کور کې د قرآن کریم تلاوت نه کېږي د هغه کور روان دی، ویجاړ دی. زه په ظاهره که هغه ډېر آباد ښکاري. دغه شان په یو روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د کم مسلمان سینه او د هغې زړه هغه چې د قرآن کریم نه بالکل خالی دی، څه یو څو سورتونه، یو سپاره، نیمه سپاره، یو څو سورتونه چې هغه هم هغې ته یاد نه دي. د ټول قرآن کریم که سړی نشي یادولی، هر څوک ابو هریره نشي جوړېدی. زه کله کله دا وایم، زه هم دا واده کوژدن دا هر ځوان وکړي، خو هر ځوان دا کار نشي کولی چې د قرآن کریم حافظ هم شي. دا د واده د کوژدنې خوشحالي، د سنت خوشحالي دا هر کور ته راځي، خو د قرآن کریم د حفظ خوشحالي هغه چې الله تبارک وتعالی چا باندې فضل وکړي، چا باندې احسان وکړي، هغه کور ته راځي. نو که پورا قرآن پاک مونږ نشي یادولی، خو مونږ له دې خبرې ضرور محنت کول پکار دي. د قرآن کریم تلاوت روزانه د مونږ یو حصه مقرر کړو، یو نیمه سپاره که ډېر کم وي او پاو تلاوت د مونږ کوو، او هغې سره سره د مونږ دا کوشش هم کوو چې د قرآن کریم څه نه څه حصه، خاص طور سره د آخره سپاره چې مونږ د دې د یادولو کوشش هم وکړو، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې هغه زړه وران دی، هغه سینه ورانه ده، ویجاړه ده، غیر آباده ده چې په هغې کې د قرآن څه حصه نشته.
نو موږ لا خپل د زړونه او خپل د سینې په قرآن باندې آبادول پکار دي. قرآن کریم د هغې تلاوت باعث اجر و ثواب دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې چا د قرآن کریم تلاوت وکړو د هر حرف په بدله کې به الله تبارک و تعالی هغې ته 10 نیکیانې نصیب کوي. 10. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف و میم حرف. چې چا الف لام وی الف لام میم دا یو ټکی وي دغه په نامه اعمال کې 10 نیکي لیکل شي. سبحان الله. دین علماء یو بل مسله هم راوخلې ده چې قران کریم باندې پوهېدل خو ډېر لوی سعادت دی. چې قران کریم دی وی او دغه په مطلب باندې پوهیږم دغه معنا او مطلب د ته معلوم دی هغه خو ډېر لوی فضیلت دی. خو د قران کریم تلاوت چې دی کوي او دغه په معنا مطلب باندې نه پوهیږي بیا ورته د اجر ملوي. چې کله معنا او مطلب ورته معلومي بیا ډېر اجر دی ځکه چې د الف لام میم مطلب اچاته نه دی باندې. او نبی رسول الله به تور مثال دا پیش کړی چې الف لام میم چاوي دغه په نامه اعمال کې 10 نه کوي لیکل شي. نو که چاته د قران کریم معنا او مطلب معلوم نو بیا به هغه د اجر او ثواب مستحقي او کنه ازدای کو. زما استاد کوشش او مهنت هم پکار دی چې مونږه کم از کم قران کریم باندې دومره ځان پوهې کو چې قران کریم لوستل کیږي چې ځا او ته پدې پوهیږو چې الله پاک ماته سوي دا الله پاک معنا مطالبه سده په دې وخت کې دا کومه خبره بیانېږي الله دې موږ ته نصیب کی. خو کو چاته د قران کریم مطلب معلوم نو معنا ورته معلومه نه و بیا هم د دې قران کریم د تلاوت برکت دا دی چې د هر حرف په بدله کې بدره په نامه اعمال کې 10 نه کوي. او دا ډېر یوازې د سینې د برکت باعث نه ده یوازې د سینې د آبادای باعث نه ده دا د کورونو د معاشره د آبادای باعث دی. زمونږ په کورونو کې جی شل قسمه پریشانې شل قسم کورونو کې بے اتفاقی کورونو کې بے سکونی جنگ جګړې او یو بل سره خفقانونه د کور نه بار به یو سړی خوشحالي کور ته شرادن نه کیږي پریشان کیږي. مونږ په خپل دا پریشانې ځان له جوړې کړې ځکه چې زمونږ په کورونو کې اعمال نه کیږي چې هغه سره زمونږ او تاسو کورونه با برکت شي آباد شي. زمونږ په کورونو کې غیبت دی زمونږ په کورونو کې سندري دي ټي وي دا او د هغه شل قسمه چینلې دي کله یو چینل او کله بل چینل او کله بل چینل او کله ملکی چینل او کله غیر ملکی چینل. څه د دنیا ګند بلا ده بیا د هر چا په لاس کې موبایل دی فیسبوک دی یوټیوب دی او خدا خبر څه ګندونه دي چې هغه مونږ په دې کې ګورو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی لا تدخل الملائکه بیتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب او كما قال صلى الله عليه وسلم. د رحمت فرشته هغه کور ته دنه کیږي نه چې په کم کور کې د جاندار تصویر لګیدلې وي چې په کم کور کې سپې وي چې په کم کور کې څوک ناپاکه انسان د جنابت په حالت کې وي هغه کور ته د رحمت فرشته نه داخلي. څنګه د کورونو ته د رحمت د فرشته څنګه داخلي؟ هر وخت ټي وي دا یوازې تصویر نه دی هغه تصویر سره نور دنیا تصویر هم دی او بے حیايي هم دا سندري هم دی او خدا خبر څه بلاګانې دي. زمونږ د کورونو ته فرشتي راځي دا ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد تاسو په مخ کې عرض کو. مونږ په خپل کورونه د بے سکونۍ
د هغې آماجګاه جوړ کړی دی. فرشتې به راځي چرته هغه کور ته چې کوم کور کې تلاوت کېږي، کوم کور کې درود شریف ویلې کېږي، کوم کور کې آیت کریمه ویلې کېږي. د الله بندیانو دا معمول جوړ کړي چې په کورونو کې د جمعې په شپه د جمعې په ورځ یو زر ځله درود شریف خو دې ویلې کېږي، یو زر د کور خدانې پیدا کړي، د کجورو هډوکې پیدا کړي، کور کې پشمار باندې کېدی چې د جمعې شپه راځي د کور افراد به کینو او زر ځله به درود شریف وایو. دا 10 منټو نه کم وخت ویلې کېږي. مونږ به آیت کریمه وایو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله به زموږ مشکلات اسانوي. مونږ به روزانه سار سوره یاسین شریف وایو. الله پاک به زموږ په کور کې برکتونه نازلوي. مونږ به نوافل په کور کې کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لا تجعلوا بيوتكم قبورا. دا الله بندیانو خپل کورونه قبرستانونه مه جوړوئ. لکه څنګه چې په قبرستان کې مونځ نه کېږي تاسې ستا په کور کې مونځ نه کېږي. څنګه چې هلته چاته یو نیک عمل نه کېږي دغه شان ستا په کور کې یو نیک عمل نه کېږي. زموږ شکوې دی دې کور کې جنگ دی، جګړې دي او پریشانۍ دي او چې په مونږ چا سکړي دي او په مونږ چا تعویذونه کړي دي او په مونږ چا جادو کړي، بلې چا نه دی کړی، تا په خپله کړی. هېچا عاملانو پسې مه ګرځئ چې جي جادو دی او ټونه ده او چا جادو کړی دی او چا را باندې تعویذونه. دا تعویذونه دا دي، دا تا په خپله په ځان کړي. خپل کور ته دی دا ګند ګورئ چې یو سړی خپل کور ته د دنیا ګند را جمع کي جی او بیا شکوه دی چې مړه دا د ټولې محلې دا خلک دا څه ظالمان دي چې څه د محلې مچان و هغې زما کور ته شړلي دي. دی به په دې شکوه کې حق به جانب وي جی. ټول ګن خو دی خپل په کور کې راوړی دی، جمع کړی دی د ټولې محلې. څومره ویناکه څیزونه دي، څومره ګنده څیزونه دي هغه دی را جمع کړي دي. نو هلته به مچان نه راځي، هلته به ماشې نه راځي، هلته به ګنده کیړې مکوړې دا به نه راځي. او که دی بیا شکوه او شکایت کوي د خلکو نه چې د محلې دا خلک څه ظالمان دي، خپل د ټولو کورونو نه دا مچان او دا ماشي دا هر څه یې شړلي دي. ګوره زما دا کور ډک دی. دی خپل دا جرم نه ګوري چې ما خو د ټولې محلې ګند خپل په کور کې جمع کړی. ها دی د کور کې صفایي وکړي، د دې د کور کچن د صفاوي، د دې د کور واشرومونه د صفاوي، د دې د کور لاونج د صفاوي، د دې د کور کمرې د صفاوي. چې کوم کلاو ځای وي هلته د ګلونه پراته وي جی. که د بوټو لګولو ځای هلته شنه بوټي وي هلته د ګلونه وي. بیا به دلته بلبلې راځي، بیا به مچان نه راځي، بیا به ماشې نه راځي، بیا به ګنده څیزونه نه راځي. مخکې خو د دې خپل کور صفا کي، هغه کور دې د ګلونو نه ډک کي، هلته به بیا هر طرف ته خوشبو وي. دې ته به دا شکایت نه وي. خو مونږ کوو په خپله هر څه شکوې شکایتونه. دا زما فلانکې رشته دار د دې به په ما تعویذونه کړي وي او دا فلانکې رشته دار د دې ما سره نه لګي او دی په ما جادو کړي. هېڅوک دې ته وزګار نه دی. هر سړی خپل په خولو کې ډوب دی. په چا باندې دا بدګمانه مه کوئ. پکار دا ده چې مونږ او تاسو خپل په اعمالو باندې سوچو چې زمونږ په کور کې زمونږ اعمال څه دي. که مونږ دا کورونه د بې حیایۍ نه خالي کو، زمونږ دا کورونه په هغې کې مونږ نوافل کوو، په کورونو کې د قرآن کریم تلاوت کیږي، په کورونو کې چېرته ذکر کیږي، په کورونو کې چېرته درود شریف ویلی کیږي. بیا به دا کورونه تاسو ګورئ نه به جادو وي، نه به پکې تعویذونه وي، نه به پکې پریشانی وي، نه به پکې جنگ جګړې وي، نه به بې سکوني وي. بیا به دا کورونه واقعي د سکون ځای جوړ شي، بیا به د آرام او د اطمینان ځای جوړ شي. خو مونږ عمل یو څه وي، توقع مونږ بل څه کوو. مونږ په خپله ځان له غنې کرو او د هغې نه توقع زمونږ دی چې دې نه به ګلان پیدا کېږي. نو چې غنې کرو ګلان به نه پیدا کېږي.
مونږ او تاسو له خپل په عمل باندې سوچ کول پکار دي. نو کورونه د قران کریم په تلاوتونو سره آباد کړئ، په ذکر سره آباد کړئ، د درود شریف سره آباد کړئ. او مونږ له تاسو له پکار دادا چې مونږ کوشش تا وکړو چې زموږ کورونه کې د بے حیايي خبرې نه کیږي، د بے حیايي مناظر د زموږ په کورونه کې نه کتل کیږي. خپل د بچو تربیت دی وکړو چې د موبایل صحیح استعمال، موبایل ضد د موبایل خلاف نه. زموږ بدقسمتي دادا د قومي بدقسمتي دادا چې مونږ د سيزونو استعمال صحیح نه کوو. تک موبایل کې خو ته قران کریم تلاوت هم کولی شي، نشي کولی جی. دغه موبایل کې ته د دنیا د بهترین قاریانو تلاوتونه اوریدې شي. دغه موبایل کې کستا تعلیم داسې وي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم لوستې شي، د اسلام تاریخ هم لوستې شي، د بهترین علماء کرامو دغه تقاریر هم اوریدې شي، بهترین نعتونه اوریدې شي. د نعتخانانو څومره ښایسته نعتونه وي. بشیر جان صاحب الله دې ورته جزای خیر نصیب کی، لږ ساعت کې مونږ د مدینه منورې او د مکه مکرمه په کوڅو کې وګرځو. الله دې مونږ ته او تاسو ته ټول ته د حرمینو هغه سعادت نصیب کی. بدقسمتانه خپل د بد اعمالیانو د وجه نه مونږ هغه رزم وکړه چې حرمین مونږ د لپاره بند دي، نه حج کیږي نه عمره کیږي. دا څه مصیبت دی. مونږ خپل الله ته رجوع کول پکار دي چې ربا مونږ هډیر ګناګار یو، خدایا مونږ توبه کو، مونږ خپل د ګناهونو نه توبه وکړو، مونږ الله تبارک وتعالى ته رجوع کو. دا کوم رزراله جمعتونو کې جمع مکوي، کورونا دا احتیاط کوي، فاصله سره ودرېږئ، او جی د حج سفر نشئ کولی او د عمره سفر نشئ کولی. الله تبارک وتعالى د ټول وبانه غانه ختم کی. مونږ له الله تبارک ټیک تا احتیاطي تدابیر خپل پزیدي دا ټیک تا انسان د خپل د وس مطابق هغه د لپاره مهنت او کوشش کوي، لیکن داسې وخت کې د مسلمان شان داده چې د الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع کی چې رب دا مصیبتونو او تکلیفونه د دې لپاره کول ولا خو الله تستازات کړي. نو بس قسمت نه دار زمونږ لیدلې. بهرحال زما عرض داده وخت مختصر دی، د مانځه وخت شو بلکې وخت شوی دی تقریبا. زما عرض داده چې مونږ دې الله طرف ته رجوع وکړو، مونږ دې قران کریم تلاوت هغه طرف ته ځان دې توسګار کو او کورونه دې قران کریم په تلاوت باندې آباد کو. الحمدلله ثم الحمدلله. دا سمره دینی مهنتونه چې کیږي، اخیری خبره کوم او ختموم، دا سمره دینی مهنتونه چې کیږي الحمدلله دا د علماء مهنتونه دي، د قاریانو صاحبانو مهنتونه دي جی. او دا علماء او دا قاریان صاحبان دا د مدارسو نوزي، دا د مدارسو مهنت دی. الحمدلله زمونږ په معاشره کې چې کوم دا دینی مدارس دي، زمونږ په د معاشره کې چې کوم دینی رنگ دی، حفاظ دي، علما دي جی، قاریان صاحبان دي، علماء کرام دي، د قران کریم درس کیږي، د حدیث درس کیږي، د جمعې پر ورځ کلی علما دا په منبر باندې کیدي او تاسو د الله او د الله د رسول د پیغام نه خبرې. دا د دینی مدارسو برکت دی. او الحمدلله زموږ په پاکستان کې دا مهنت ډیر زیات ته شکر دی. 3 کاله مخکې رابطه عالم اسلامی چې کوم د اسلامی ممالکو تنظیم دی هغه دا مشوره وکړه چې موږ سروې کوو د دنیا چې کوم اسلامی ممالک دي په ټولو ملکونو کې موږ ګورو چې په کوم ملک کې د قران کریم خدمت زیات کیږي، چې کوم ملک ټول نه زیات خدمت کېدو. رابطه عالم اسلامی با اغیتا هغه ملک ته د هغه صدر ته یا وزیر اعظم ته یا هغه ته به ایوارډ ورکړو. دا فیصله وکړه. بیا یو کال په دې باندې مهنت وکړو، ټولې دنیا کې یو سروې وکړو. پته شته چې انتخاب د چا وشو؟ سعودي عرب کې په 3 کاله مخکې خبره. سعودي عرب زمونږ او تاسو د ټولو د عقیدتونو مرکز دی. الله دې هغه حفاظت وکړي. مکه مکرمه ده، مدینه منوره ده جی، الته زمونږ او تاسو عقیدتونو مرکز هغه دی.
کوم مسلمان دی چې دغه به دا خواهش نه چې ماته دی الله تبارک وتعالى حج نصیب کړي، ماته دی الله تبارک وتعالى د مدینه منوره زیارت نصیب کړي، مسجد نبوي کې دی الله مونږ ته مزونه نصیب کړي، د رسول الله پر روزه اطهر باندې دی مونږ ته الله تبارک وتعالى د صلوات و سلام توفیق نصیب کړي. د هر مسلمان دا خواهش دی، هغه زموږ د عقیدتونو مرکز دی او دا هغه ځمکه ده چې قرآن په دغه باندې نازل شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله مکه مکرمه کې، کله مدینه منوره کې، کله د دې منځ کې سفر وکړي او دا قرآن کریم نازل شوی دی. لیکن په هغه کال په سعودي عرب کې د حفاظو تعداد چې کوم په یو کال کې تیار شوی دی هغه تعداد 15,000 د مصر، انډونیشیا، سودان، لیبیا، عرب امارات جی او بنگلاديش او د دنیا سمره مسلمانانو ملکونه شي، مراکش د ټولو اسلامي ممالکو او پاکستان پکې شامل چې کومه ډیټا را جمع شو ټولو نه زیات په هغه کال باندې قران کریم حافظان چې تیار شو هغه په پاکستان کې تیار شو او په پاکستان کې هم وفاق المدارس العربیه پاکستان د مدارس ټولو نه لوی تنظیم دی، بورډ دی. په هغه کال پاغي کې چې کوم حفاظ او امتحان ورکړو حافظانو دغه تعداد 64,000 اوس تیر کال چې کوم امتحانونه ورکړل 88,000 حافظان، 88,000 او دی وخت کې په دنیا کې سلور کال مخکې وسره شوی و په ټولي دنیا کې 90 लाख حافظان، اوس بدا د کروڑ نمبر وي. الحمدلله دا د الله تبارک وتعالى کرم دی، مهرباني د پمو باندې. نو دا د دې مدرسو برکت دی، د علماء د مهنتونو برکت دی. الله تبارک وتعالى د دې مساجدو، مدارسو، د دینی معاهدو الله تبارک وتعالى د دې حفاظت نصیب کی او د دې د حفاظت الله تبارک وتعالى د دنیا ګډ ګډ ته ورسي. ذاخره کې بیا مفتی ثنا الله صاحب ته او د دې بچی د ابو هريره د دې نیا نیکتا، د دې ترونو ته، د دې ماماګانو ته، د دې ټول خاندان ته زوم بارکی ورکوم. الله تبارک وتعالى دې دغه شان خولي خولي حافظان هر کور کې پیدا کی چې هغه هم د دنیا د عزت سببي هم د آخرت د عزت سببي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.